الله وی دوی دې ویریږي د څه نه داسې نه چې په دوی باندې فتنه راشي او یا ورته دردناک عذاب راشي د دې نه دې ویریږي. علماء کرام دلته دا خبره ذکر کوي مفسرین وی دا فتنه څه ده؟ فتنه نو بعضو دا خبره ذکر کړې او ډېره د یېرې خبره ده. وی کوم سړی چې د پیغمبر د طریقې خلاف ورزي کوي الله یې د مرګ په وخت کې ایمان نه نصیب کوي. هغه فتنه دا ده وی الله وی د مرګ سره ورته د ایمان سره ورته مرګ نه نصیب کوي هغه ایمان ته الله واخلي. بعضو دا ذکر کړي فتنه څه ته ده؟ وی الله به د ده په زړه کې منافقت پیدا کړي. دا سړی دی منافق ځکه چې کلمه دا وی لا اله الا الله محمد رسول الله خانو چې محمد رسول الله ته پیغمبر ګڼي او هغه په طریقه عمل نه کوي خو منافقت شو ګڼي. په خوله وی یو څه او کې بل څه. بعضو علماو فتنه دا ذکر کړې ده چې الله به په ذلت کې اخته کړي او دی به په دنیا کې ذلیل او رسوا کړي او د الله په ذات ته قسم خورم چې موږ په خپلو سترګو لیدلي دي چې الله دا قوم څنګه ذلیله کړی ده کوم خلک چې د پیغمبر د طریقې خلاف ورزي کوي. ما سره په مجلس کې په بیټک کې دا ما سره دا واقعه راپېښه شوې ده. یو مولا ما سره ناست و په دې مسله پورې وخندل چې دا په دې منځ کې د خپې چې د خپې سره لګوي. ما ته دا تاسو څنګه؟ ما دا موږ نه پیغمبر ویلي دي. نو بیا هغه ما ته دا وایي چې دا کېږي نه ممکنه نه ده چې خپلې د خپې سره ولګي دا نه ده ممکنه. ما څنګه نه ده ممکنه؟ یو ملګری مې راپاڅو او ومې د روزان سره د خپې سره وجنګوله. ما دا وګوره کېږي که نه کېږي نو هغه داسې راپاڅي داسې کتوي نو چې نری غونته کې سورې پکې پیدا کړي وګورئ داسې کې د خپه نه ده لګېدلې او به یې داسې په ډک ډک یې وخندل. ما ته وایي دا ما وایي تاسو مې وایي دا څه خبره شوه. بیا ما ورته ویل ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په دې سوړه کې شیطان ننوځي کوم چې د خپو په دې منځ کې راشي. وایي دا شیطان د دوه خپو منځ کې ولې نوځي ستا لاندې ولې نوځي داسې یو ټوغ غونته کې وکړه. میاشت پکې نه و تېر میاشت چې دې سړي په ګاډي کې روان و مخې ته د غټ ګاډی روان و پای کې شاته اوسپنې پرتې وي د دغه ګاډي نه دا اوسپنه راغلې د ده په دې ګاډي په دې شیشه باندې دا نیم مخ یې وروالی دی. بیا په هسپتال کې پروت و زه به چې پخپله تللی ما په خپلو سترګو لیدلی دا نیمه جامه دا یې نه وه او دا یوه سترګه ترې وتې وه او بیا دوی وله څه علاج وکړو کوم چې وختي تور علاج و هغه یې وله وکړو او کلي ته لاړ. اوس د هغه ذاکره نشتي هغه ذهن بالکل ختم شوی دی اوس لیونی شوی دی او دغه شان ګرځي. ده ته چې ما سوچ وکړو او دې ایت ته مې سوچ وکړو مې هغه فتنه دا ده. ودې یېرېږي خلک چې دا چې وایي چې د پیغمبر په طریقو پورې خاندي وي په حدیثونو باندې نن سبا عمل نشي کېدی او جي ستاسو مذهب جدا و زموږ مذهب جدا و. لکه مذهب ټول یو دی یو الله یو پیغمبر یو قرآن یو کعبه او ته به کې مذهبونه جدا کړې. دې مذهبونو دې فرقو دې تنظیمونو خو د امت دې ځای ته راورسو د امت یې دومره کمزوری کړو د امت د تباهي وجه هغه دا تفریقه بازي ده او دا تنظیم پرستی ده او دا شیخ پرستی ده او دا امام پرستی ده او دا مذهب پرستی دې موږ دې ځایونو ته راورسولو. که موږ ټول یو موټی شو الله زمونږ رب دی او پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی او کعبه زمونږ قبله ده او قرآن او حدیث زمونږ منهج او مسلک او مذهب دی ته ګوره چې د امت الله کامیابی که نه کامیابی. او یصیبهم عذاب علیم که په دنیا کې فتنې نه دا سړی بچ شو او الله پرېښود الله کله نه کله یو سړی پرېږدي چې دی پرېږدي چې ښه سرکشه شي نو په آخرت کې خو بیا یو دردناک عذاب دی چې د هغې نه بچ کېده د هغې نه بیا بچ کېده نشته. صرف آخرنۍ خبره کومه هغه ده سورت ابتدا داسې وشوه سورة انزلناها وفرضناها. دا سورت الله ما نازل کړی دی او عمل کول پې لازم دي انتهای داسې د دومره خوږ کتاب دی هر خبره کې حکمت او راز دی خو وخت نشتي. الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. الله وی ما ته پته لري چې تاسو څه عمل کوئ او چې ما ته راواپس شوئ نو زه به درته بیا هر څه بیان کړم. دا الله دې کې اشاره کوي دومره احکام خو مې درته بیان کړو دومره مسلې مې درته بیانې کړې خو د قیامت په ورځ به دې پته ولګي چې به کوم دې عمل کړی دی ولې دې کړی دی او په کوم دې نه دی کړی ولې دې نه دی کړی.